درې غریبه ماشومان د ګند یو ډیري ته د کباړ راټولولو ته راشي، خو د دې ګند نه دوی ته یو داسې څیز میلاو شي چې د هغې په وجه صرف د دوی زندګي نه بلکې ټول سیسټم بدل شي او بیا د ملک ټول پولیس د دوی په وجلو پسې روان شي. د کهانې په شروعات کې مونږه د رافیل نوم یو هلک وینو. هغه د ګند په یو ډیري کې د زنانو پرس ویني. رافیل چې څنګه هغه کولاو کی نو په هغې کې د پیسو نوټونه پراته وو. په خاموشۍ سره یې جیب کې کیدي، خپل ملګري ګادو ته آواز ورکړي او بیا په خاموشۍ سره د دغه ځای نه روان شي. دواړه یو پټ ځای ته لاړ شي. رافیل پرس راوباسي او پیسې وشماري، بیا د هغوی نه یو څو نوټونه ګادو ته هم ورکړي. کله چې رافیل دا پرس پوره چیک نو هغه ته د حسې په نوم یو آیډي کارډ، یو زوړ لاټري ټیکټ او یوه چابي میلاو شي او هم د دغه معمولي څیزونو په وجه وروسته دوی کروړپتیان جوړ شي. څه وخت پس پولیس راشي، ټول ماشومان راجمع کړي او هغوی ته ووایي چې که چا هم داسې یو پرس وموندو نو هغه ته به 1000 روپۍ انعام ورکولی شي. په دې وخت ګادو پولیس ته راشي او د دې پرس په باره کې د پولیس سره خبرې شروع کړي. هغه ته پته نه وه چې پولیس هم د دغه پرس په باره کې لټون شروع کړی دی، کوم چې یو ساعت مخکې دوی ته میلاو شوی دی. پولیس هغه ته وایي چې زموږ نه یو سور رنګ والا پرس په دې ګند کې غیب شوی دی، که چا هغه موږ ته راوړو نو 1000 روپۍ انعام به ورکوو. په دې اورېدو سره ګادو هم حیرانه شي او رافیل طرف ته وګوري. رافیل هغه ته اشاره ورنه کړي ځکه ګادو هم پولیس ته غلی پاتې شي. کله چې پولیس د دغه ځای نه د تلو والا وي نو د رافیل مور راشي او د دې پرس په باره کې خبرې شروع کړي. رافیل هغې ته پټه اشاره ورکړي ځکه هغه ډېر په چلاکۍ سره خبرې بدلې کړي، خو د پولیس په رافیل او ګادو باندې شک شي. رافیل پوه شي چې په دې پرس کې خو یو څو پیسې وي او پولیس د دې لپاره 1000 روپۍ انعام ته تیار دي. د دې مطلب دا و چې په دې پرس کې کوم نور 3 څیزونه وو نو هغه ډېر قیمتي دي. رافیل په سوچ کې شي چې که نن هغوی موږ ته 1000 روپۍ انعام راکوي نو سبا راکیدی شي 2 راشي، ځکه اوس د پرس ورکولو صحیح وخت نه دی. د پولیس د یېرې نه رافیل فیصله وکړي چې دا پرس به یو داسې ځای ته وړم چې هغه ته څوک هم نشي تللی. د دې نه پرس بیا رافیل او ګادو پرس راواخلي او د یو ګنده اوبو په لاره مخکې روان شي. دواړه یو سنسانه ځای ته ورسي. په دې ځای کې یو هلک اوسېدو چې د هغه نوم رایټ و. رایټ ډېر زیات کمزوری و او هر وخت به ګنده اوسېد. هغه ته یو داسې بیماري لګېدلې وه چې خلک به ده ته د نږدې راتلو نه یېرېدل، ځکه رافیل دا د دې پرس لپاره یو صحیح انتخاب وګڼي. رایټ ته ووایي چې زما پرس ځان سره کېده، خو رایټ د هغه نه د 500 روپو ډیمانډ وکړي ځکه چې هغه ته هم د 1000 روپۍ انعام پته لګېدلې وه. رافیل د 500 روپو نه انکار وکړي ځکه خبره جوړه نه شي او د دغه ځای نه روان شي. رایټ هغه ودروي او ورته ووایي چې پولیس د دې پرس په لټون پسې هر ځای ګوري او ډېر ژر به هغوی ته معلوم کړي. رافیل هغه ته وایي چې اوس څه وکړم، داسې کوم ځای ته لاړ شم چېرته چې دا پرس محفوظه وي. رایټ هغه ته د ښاري مشوره ورکړي، بیا 3 وړه په ټرین کې کښېني او د ښار طرف ته روان شي. د پولیس نه بچ کېدو لپاره هغوی د ځمکې لاندې پټو لارو استعمال وکړي. هلته د دوی نظر په هماغه یو لاکر پرېوځي د کوم چابي چې د دوی په پرس کې وه. خو مسله دا وه چې په هغه ځای باندې پولیس ودرېدلي وو ځکه دوی ورتلی نه شول. د ګادو دماغو ته یو آیډیا راشي، هغه د یو کس نه بیګ واخلي او منډه کړي. د ټولو خلکو توجه د هغه طرف ته تاو شي ځکه پولیس هم په هغه پسې منډه کړي. رایټ او رافیل ته موقع جوړه شي او دواړه په منډه هغه لوکر ته ورشي. کله چې لکر کولاو کړي نو دواړه ډېر زیات حیرانه شي ځکه چې په دې کې صرف یو کاغذ پروت و. د کاغذ په لیدو سره دواړه ډېر زیات په سوچ کې شي، خو اوس د دوی سره د سوچ وخت نه و ځکه د هغه ځای نه په منډه راووځي او ټرین ته وخیژي کوم چې د دوی کلي ته روان و. رافیل د کړکۍ نه سر راوباسي او ګادو ته آواز ورکړي، خو هغه ته هیڅ جواب رانه شي. رافیل ډېر زیات خفه شي او دا وګڼي چې ګادو نیول شوی دی، خو په دې وخت ګادو د یو بل طرف نه ټرین ته راوخیژي. درې واړه یو ځای شي. بیا رافیل دا کاغذ راوباسي او یې ګوري. هغوی دا وګڼي چې دا خو د حسین یو لیکل شوی معمولي کاغذ دی او په دې کې صرف د یو قیدي نوم لیکل شوی دی، خو دوی ته دا پته نه وه چې همدا کاغذ به د دې ټول ملک سیسټم بدل کړي. 3 واړه په دې حیرانه وو په دومره یو معمولي څیز پسې پولیس ولې ګرځي. د دې نه پس 3 واړه په غلا باندې یو چرچ ته ننوځي. د پادري په کمپیوټر باندې د دې قیدي نوم سرچ کړي. پته ولګي چې دا قیدي یو وکیل و او هغه به د غریبانو خلکو لپاره مفت کیسونه چلول. د دې وکیل نوم هوس و. هغه به تل د ظلمونو خلاف مبارزه کوله. وروسته غټو افسرانو هغه جیل ته واچولو. په دې وخت کلي ته پولیس راشي، ټول کباړیان ماشومان راجمع کړي او د دې پرس په لټون یې ولګوي. پولیس افسر فریډ چې کله په غور سره ټول ماشومان وګوري نو هغه ته پته ولګي چې رافیل او ګادو اوس موجود نه دي. هغه په شک کې پرېوځي. لږ سوچ نه پس د هغه شک په یقین بدل شي او خپلو کسانو ته ووایي چې پرس د رافیل سره دی. هم په دې شپه د هغه کسان په پټه راشي او رافیل د خپل کور نه وتښتي. کله چې ګادو دغه ځای ته راورسي نو پولیسو رافیل ډېر لرې وړی وي.
ګادو د مدد لپاره فورا پادري ته ورشي او بیا دواړه په منډه پولیس سټیشن ته راشي. یو پولیس والا ته د رافیل تصویر وښایي او ورسره د هغه د خوشي کېدو هم ووایي، خو دا پولیس والا د هغوی په خبرو توجه ورنه کړي. په دې باندې پادري غوسه شي او هغه په زوره رافیل ته آوازونه شروع کړي، خو دته هیڅ جواب رانشي. بیا دواړه ډېر خفه د پولیس سټیشن مخې ته کېني، خو دوی ته دا پته نه وه چې رافیل دې سټیشن ته نه دی راوړی شوی. فرید هغه په یو سنسانه سړک روان کړی وي، خو یو بوجۍ کې یې بند کړی وي او ډېر سخت یې ټارچر کړي. رافیل ډېر سخت زخمی شوی وي او وینه ترې روانه وي. فرید د هغه نه تپوس وکړي چې پرس چېرته دی، خو رافیل غلی پاتې شي، ځکه فرید یې یو ځل بیا ګاډي ته واچوي او تر 2 غنټو پورې یې مسلسل ټارچر کړي. کله چې د ګاډي نه راکوز کړي نو فرید هغه ته نږدې راشي او ورته ووایي چې د دې پرس اصلي مالک حسین ما همدغسې وجلی و، که تا موږ ته پرس حواله نه کړو نو ستا حال به هم د حسین په شان شي. رافیل ځان سره سوچ وکړي چې که زه د پرس وښایم نو زما سره به زما د ملګرو ژوند هم په خطر کې شي، ځکه هغه یو ځل بیا خاموشه پاتې شي چې په دې باندې فرید له ډېره سخته غوسه ورشي. خپلو کسانو ته ډر ورکړي چې رافیل ختم کړي او بیا په ډېرې غوسې سره د دغه ځای نه لاړ شي، خو دا کسان د هغه ډر مات کړي او یو بل ته ووایي چې موږ د یو معمولي تنخوا لپاره د چا ژوند نشو اخیستی او هم د دې په وجه وروسته د فرید زندګي ډېره بدحاله شي. بله ورځ د بېهوشۍ په حالاتو کې رافیل د سړک په غاړه پروت وي. د کلي خلک چې هغه وویني نو فورا یې چرچ ته یوسي. پادري د هغه په زخمونو باندې ټانکې ولګوي او ده ته ووایي چې که تاسو ته واقعي د پرس میلاو شوي وي نو اوس هم وخت شته پولیس ته یې حواله کوي او ځان د دغه جنجال نه وباسئ. خو رافیل او د هغه ملګرو د دې پرس لپاره ځان ډېرې سختې تېرې کړې وي، ځکه اوس په یو حالت کې هم دوی شاته کېدل نه غوښتل. د پادري د تللو نه پس 3 وړه په سوچ کې پرېوځي، ځکه چې اوس د دوی سره صرف د هغه قیدي نوم و. دوی پوه شي چې د دې معاملې حل کولو لپاره موږ ته د یو بهري مدد ضرورت دی. 3 وړه د پادري اسسټنټ ته ورشي، هغې ته ووایي چې د رافیل ژوند په خطر کې دی او د هغه لپاره د پولیس خلاف کیس ته د یو وکیل ضرورت دی، خو د پولیس خلاف کیس ته یو وکیل هم دوی سره تیار نه دی. په دې وخت ګاد ووایي چې زما نیکه هم یو وکیل دی، خو په دې ټیم هغه په جیل کې دی، که ته موږ سره لاړه شي نو کېدای شي چې کار وشي. اسسټنټ هم حیرانه شي چې یو بوډا قیدي به زموږ مدد څنګه کوي. ګادو هغې ته ډېر زیات مینتونه شروع کړي، ځکه اسسټنټ د دوی خبره ومني او بله ورځ د دوی سره جیل ته لاړه شي. د اسسټنټ ښایست په وجه 3 وړه ډېر په اسانۍ سره جیل ته دننه شي. هلته یو بل پولیس والا د دوی نه 1500 رشوت واخلي او بیا 3 وړه د دې بوډا وکیل سره میلاو شي. اول خو هغه په دوی باندې یقین نه کولو او دا یې ګڼل چې دوی ماته صرف د خپلې فایدې لپاره راغلي دي. خو څنګه چې ګادو د حسین نوم واخلي نو بوډا وکیل هم ناڅاپه سیریس شي. بیا ګادو هغه ته ټوله کیسه تېره کړي. بوډا وکیل د هغوی خبره ومني او مدد کولو ته تیار شي. اسسټنټ ته هم پته ولګي چې دا یو معمولي بوډا نه دی، بلکې کلونه مخکې د ظلم خلاف جنګېدو والا یو عظیم رهنما دی. د اسسټنټ په زړه کې هم اوس د ظالمانو خلاف د جنګېدلو احساس پیدا شوی و. کله چې ګادو هغه ته د کاغذ په باره کې خبره وکړي نو بوډا وکیل ډېر زیات جذباتي شي او پولیس ته ووایي چې ما د خپل بایبل راوړه. پولیس والا جواب ورکړي چې د ملاقات وخت ختم شوی دی او تا ته به بایبل د سحر میلاویږي. د مجبورۍ نه دوی د پولیس والا خبره ومني او بیا ګادو ته په دې بایبل کې د پټ شوي راز په باره کې ووایي. بلخ رافیل او رایټ ښار ته لاړ شي، ځکه چې رافیل د پولیسو نه د ټیپټي مایر نوم اورېدلی و. هغه ته پته لګېدلې وه چې په دې پوره معامله کې د دې سړي لاس ضرور شته. دواړه په پټه د ټیپټي مایر بنګلې ته ننوځي. څنګه چې په دیوال واوړي او لاندې ټوپ کړي نو یو نوکر هغوی وویني، خو دا نوکر یو نرم دیلی انسان و. هغه چې د دواړو دا خراب حالت وویني نو په زړه کې یې ترس راشي. دواړه بهر راوباسي او خپلو کې ګپ شروع کړي. په خبرو کې رافیل ته پته ولګي چې روسیه د ډیپټي مایر د ټول نه خاص سړی و، خو 2 ورځې مخکې هغه د ډیپټي مایر کروڑونه روپۍ تښتولې وې او ورسره یې د رشوت حساب لیکونکې ډایري هم پټه کړې وه. روسیه د ټول سامان په یو فریج کې ایښی وي او سبا یې دا سامان یو داسې ځای ته ولېږلو چې د هغې په باره کې چاته هم پته نشته. د شپې رافیل ګادو او رایټ 3 وړه کیني او مخکې پلانینګ جوړ کړي. هغوی ته پته ولګي چې روسیه دا سامان په کوم ځای کې پټ کړی دی نو د هغه ځای معلومات صرف بایبل کې دننه په هغه راز کې کېدای شي. سبا نه دوی د بایبل اخیستلو ته ورشي، خو یو لالچي پولیس د دوی نه د 1000 روپو ډیمانډ وي. خپلو کې یو بل ته وګوري، خو 1000 روپۍ د یو سره هم نه وي. بیا سترګې اسسټنټ ته تاو شي او د هغې سره هم دومره پیسې نه وي.
بیا اسسټنټ دې پولیس والا ته وایي چې بایبل راکه څه وخت پس به درته پیسې راوړو خو دې لالچي ته په هر قیمت اول پیسې پکار وي. بل خوا ډیپټي میر ته خبر میلاو شي چې دا ماشومان جیل ته تللي دي. هغه سمدستي فریډ ته کال وکړي او ورته ووایي چې څومره زر کیدی شي دا 3 وړه ماشومان قتل کا. څه وخت پس د رافیل غوږونو ته د گاډو आवाज راشي. هغوی چې قتل یې وکړي نو ویني چې پولیس راغلي دي. 3 وړه د دغه ځای نه منډه کړي خو بدقسمتۍ نه اسسټنټ ګرفتاره شي او په تلو کې پولیس د ټولې قصبې ته ور ورکړي. دا ټول غریبانان بې کوره شي او د پناه اخیستلو لپاره یو چرچ ته لاړ شي. په دې موقع رایټ د پادري کمرې ته لاړ شي او د المارۍ نه د بایبل اخیستلو لپاره 1000 روپۍ پټي. بل خوا ګادو لالچي پولیس والا ته راشي او په هغه باندې حمله وکړي. بایبل ته واخلي او د کچن تنګ ولرو نه فایده واخلي او بره چت طرف ته منډه کړي. د چت نه بایبل لاندې رایټ ته راګوزار کړي. پولیس په ګادو پسې شي. په دې وخت رافیل په خپل سایکل راشي. رایټ په منډه بایبل رافیل ته ورګوزار کړي. 3 وړه ملګري ډېر په چالاکۍ سره پولیس ته ګول ګول چکرې ورکوي. په دې باندې پولیس والا غوسه شي او په دوی باندې ډزې شروع کړي. رافیل هم هغوی ته په بدله کې کنځلې شروع او بیا د هغه ځای نه وتښتي. په منډه 3 وړه یو زوړ عمارت ته راشي. بیا ګادو د خوراک په تلاش کې بهر راوځي. رایټ او رافیل بایبل کولاو کړي او د هغه پټ راز معلومولو په کوشش کوي کوم چې دوی ته بوډا وکیل ویني. په دې لوټري ټیکټ باندې چې د روسو نه کمې نمبرې لیکل شوي وي هغوی یې د بایبل صفحو پیجونو سره میلاو کړي. بل خوا ګادو یې ډسبین ته راشي او په هغه کې خوراک لټول شروع کړي. په دې وخت د یو جینۍ په هغه نظر شي او ګادو ته نږدې راشي. د هغه سره خبرې شروع کړي. گپ شپ چې کله په خوند بدل شي نو په دې وخت پولیس راشي. ګادو پوه شي چې زموږ پته پولیس ته لګېدلې ده ځکه هغه ډېر په تیزۍ سره د دغه ځای نه منډه کړي. په پوړو باندې پولیس ولا ودرېدلي وو ځکه ګادو خپل ځان په خطر کې واچوي او په دیوالونو به راوخیږي. په منډه عمارت ته ورسي او دواړو ته خبر ورکړي چې پولیس را روان دي. بایبل راواخلي او د دیوالونو په ذریعه د تښتېدو کوشش شروع کړي. خو پولیس د دې علاقې نه څلور طرفه ګیر اچولې وي ځکه دوی سره د تېښتې لاره نه وي. خو په دې وخت هماغه جینۍ راشي کومه چې د ګادو سره میلاو شوې وه. 3 وړه خپلو ملګرو ته راولي. د هغوی سره د منډې والا بایکونه وو. دا جینۍ دوی ته ووایي چې په دې ماشومانو پسې پولیس لګېدلي دي څنګه چې کیدی شي 3 وړه د دغه ځای نه بهر کوي. دا کسان هم انکار ونه کړي. 3 وړه ځان سره کېنوي او ډېر په تیزۍ سره یې د دغه ځای نه بهر کړي. کله چې فریډ دې عمارت ته راشي نو په دیوالونو باندې لیکلي ویني. اصل کې دا یو موبایل نمبر وو او فریډ مخکې هم په دې باندې کال کړی وو. دا د یو قبرستان نمبر وو. فریډ ته پته ولګي چې اوس یې خپل ټول سامان په قبرستان کې پټ کړی دی. رافیل او د هغه ملګرو ته هم پته لګېدلې وه چې ټول سامان په قبرستان کې دی ځکه 3 وړه د قبرستان طرف ته روان شي. کله چې هلته ورسي نو 17 نمبر قبر ته راشي. په دې وخت یو ماشومه جینۍ هم راشي. دا د حسین لور وه او هغې د خپل پلار سره همدلته د میلاوېدو وعده کړې وه ځکه اوس د ملاقات لپاره راغلې وه. خو دې ماشومې ته دا پته نه وه چې د هغې پلار حسین مړ شوی دی. په دې وخت فریډ هم راورسي. رایټ او ګادو ونیسي او رافیل ته ووایي چې که تا ماته د سامان ځای ونه ښودو نو دا دواړه به زه ووجنم. رافیل د ډېرې مجبورۍ نه هغه ته دا قبر وښایي. فریډ قبر ماتول شروع کړي. په دې قبر کې یو صندوق پروت و. څنګه یې چې کولاو کړي نو فریډ حیرانه پاتې شي ځکه چې په دې صندوق کې کروڑونه روپۍ پرتې وې او ورسره د رشوت والا ډایري هم وه. هغه د ډېرې خوشحالۍ نه میر ته کال وکړي او ورته ووایي چې ما ته ډایري میلاو شوه او د پیسو باره کې ورته دروغ ووایي چې دلته یو پیسه هم نشته او دغسې فریډ دا ټولې پیسې ځان ته ووایي. په دې وخت د حسین لور راشي. د هغې په لاس کې یو غټه تیږه وي او د بره نه یې د فریډ په سر راخطا کړي. د هغه نه تماچه لرې ګزار شي. رافیل په هغې ټوپ کړي او د فریډ په سر پورې ونیسي. ګادو هغه ته په چیغو ووایي چې فریډ ووژنه دا ظالم ژوندی مه پرېږده. خو د رافیل په زړه کې دومره همت نه و چې هغه د چا ژوند واخلي. بیا یو تیږه راواخلي او د فریډ سر پرې ووهي او بیا د دغه ځای نه د پیسو بیګ سره منډه کړي. 3 وړه د ګن نه ډک شوي یو ټرک ته راوخیږي او خپل هغه پخواني ځای ته لاړ شي په کوم ځای کې چې دوی 10 کاله تېر کړي. یو چت ځای ته وخیږي او نیمې پیسې په هوا کې پرېږدي. د پیسو باران چې د ماشومان وویني نو کباړ راټولول پرېږدي او پیسې راغونډول شروع کړي. بل خوا رایټ په غلا باندې د پادري کمرې ته لاړ شي او څومره پیسې چې هغه د بایبل لپاره پټې کړې وې د هغې 10 ګونه زیاتې د پادري په المارۍ کې کېدي. یا هغه ډایري هم دلته کېدي په کوم کې چې ډیپټي مایر د رشوتونو لیست لیکلی و. پادري او اسسټنټ د دې ډایري ټول ثبوتونه په انټرنیټ شیر کړي. دا خبر ډېر په تیزۍ سره په ټول ملک کې خور شي. ټول عوام د ډیپټي مایر د ګرفتارۍ احتجاجونه شروع کړي او ورسره د رافیل او د هغه د ملګرو لپاره د سلامتۍ دعاګانې شروع کړي. بل خوا رافیل او د هغه ملګري د کروڑونه پیسو سره د سمندر غاړې ته لاړ شي او همدغه ځای نه دوی د خپلې نوې او خوشحاله زندګۍ شروعات وکړي. هم په دغه سین سره دا فلم ختم شي.
که ویډیو مو خوښه شوي وي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب